د کہانی شروعات کیږي د یو بریډ نومي سړي نه چې هغه پایلټ وي او هغه اوس په ایرپورټ کې وي او هغه ډېر جلدی کې وي او په هغه دوران کې هغه خپل لور سره په ویډیو کال خبرې کوي او ورته وایي چې زه څنګه خپل کار ختم کم نو ډایرکټ به تاله راشم چې دې نه پس هغه خپل جهاز ته راشي او هغه سره یو بل پایلټ ملګری وي او اوس هغه یو بل سره خبرې کوي چې دې کې ایر هوسټس راشي او ورته وایي چې بار درته څوک اواز کوي او دې کې افیسر راشي او بریډ ته وایي چې د ایمرجنسي د وجې مونږ یو قاتل تا سره په دې جهاز کې لیږو چې د هغه ټوني نوم وي او هغه ډېر زیات طاقتور وي او دا افیسر بریډ ته وایي چې دا ذمہواري مونږ تا ته په حواله کوو او دینه پس بریډ د جهاز سټاف سره ملو شي ورته وایي چې مسافر راغله او کنه او چې څنګه ټول مسافر راشي په دې جهاز کې کینی نو دا جهاز الوتو د لپاره تیار شي او چې دا جهاز څنګه والوزي نو بریډ د خپل پایلټ مرګري ته وایي چې زما یو لور د هغه زما ډیره زیاته خوخه ده او مونږ ډیر زر ملاویدلو ولایو او زمونږ دوانو نه بغیر بل څوک هم نشته او اوس دا سفر وي د شپې او د دوران کې دا موسم هم خراب شي او د سره دا بریډ ډیر زیات پریشان شي او هغه ته سم صحیح سن لګیدل او هغه د مسافر ته وایي چې سیټ بیلټ واچوي او دوی د ریډیو په ذریعہ باندې خپل سنټر سره رابطه کوله خو په دې دوران کې چې څومره ریډیوز دي هغه کنیکشن کټ شي او دې کې اچانک په دې جهاز باندې تیزه سره بجلی را پریوزي او اوس دا جهاز مړقیدل شروع شي چې د سره بریډ د مسافرو هغه ځای ته راشي او ولته غيو ګوري خو دا مسافر ټیک وي او دلته اوس په دې جهاز کې د لایټ هم زی راځي او په دې کې د جهاز ته یو جټکه بیا ولګي او دې کې بریډ را پروزي او داغه تندې ولګي او تندې زخمی شي او اوس د دې هر څه د وجې مسافر هم ډیر زیات یره کی شي چې دې کې بریډ خپل کیبن ته واپس راشي او د خپل مرګري سره دا جهاز سمبالول شروع کی او د دې لپاره اوس ډیر مشکل وخت مو ولې چې ریډیوم کار نکو او مخامخ دوی ته ښکارېدل هم نه نو دې کې بریډ د خپل پایلټ ته وایي چې اوس په دا جهاز ښکته کوزو ولې کو یو بل جټکه ورته ولګېد نو دا جهاز به تباه شي او دوی دا جهاز ښکته طرف ته روان کی او اوس دا ټول مسافر ډیر زیات یره کی وي او دې کې یو ښځه سیټ بیلټ کولو کی چې دې کې ټونیم سیټ بیلټ کولو کی او دا جهاز تیزه سره ښکته روانو چې دې سره دوی د جهاز د چت سره ټکراو شي او دې کې دغه ښځه مرګ وشي او دلته بریډ او داغه د بل مرګره دا جهاز په کنټرول کی او دې کې یو ایر هوسټس راشي ورته وایي چې د مسافرانو حالات ډیر زیات خراب دي نو دلته ورته بریډ وایي چې هغه له تسلی ورکو ورته وایي چې په خپل سیټونو باندې کېنه او موږ ته دلته یو جوخ ایرپورټ ملو شو نو هلته به دا جهاز ورکوس کو خو دوی فلحال اوس په یو جزیره باندې تیریږي نو دوی به اوس مجبورن دا جهاز د جزیره ته ورکوزي او دلته دوی یو صحیح ځای ګوري چې دا جهاز ورته راکوس کی حالانکه دوی ایمرجنسي لینډینګ کو او دوی اوس دا جهاز صحیح سلامت راکوس کی او دینه پس بریډ د ټولو مسافرانو ته وایي چې لاندې کوشه او بل خو د جهاز کمپنۍ مالک او هغه ته چې پته ولګي چې دا جهاز غیب شو او د ریډیو د خرابېدو د وجې هغه سره رابطه مونږ کی نو هغه ډیر زیات ټینشن کی شي او بل خو بریډ ایر هوسټس او دا بل پایلټ یو بل سره خبرې کوي او دې کې دا مسافر نه پیږي چې مونږ اخر دلته راکوشو ولې نو دلته بریډ راشي او هغه ته وایي چې غبرو کېږه ما مونږ به زر د دې ځنه وځو او په دې جهاز کې لګه خرابې ده چې هغه مونږ صحیح کو نو مونږ به زر د دې ځنه وځو او فکر ما کوي تاسو ته به د خوراک او د اوسېدو ځای ملاويږي او د جهاز کمپنۍ مالک ملاقات یو ریسکیو تجربه کار سره وشي چې هغه به هغه خلک بچکول چې کومه په مشکلاتو کیو نو دلته را سړی دی ریسکیو والا ته وایي چې ماته د دې جهاز ډیټیل د مسافرو باره کې ټول جانکاری راکا او بل خو بریډ دا جهاز ټیکول شروع کی خو هغه ته پته لګي چې په دې جهاز کې بجلی کمه ده نو دا غي د وجه هغه چې لک صبر به وکړو نو دلته ورته دا پایلټ مرګري وایي چې دا جزیره چې کمه ده دا آزاد ځای نه دی بلکې په دې باندې د آرمي قبضه ده او دا آرمي ولا ډیر بد خلک دي او په دې کې زیاتره ګونډګان دي او کو هغه موږ ته نقصان راو رسو موږ به حکومت والا بچ نه کی نو دلته ورته بریډ وایي چې موږ له سچل کول پکار دي چې خپل ریسکیو ټیم سره رابطه وکړو زر تر زر د دې ځای نه وځو نو ځل د بریډ راشو د کسانو ته وایي چې په دې جهاز کې د خرابې د وجې دا ریډیو ټیک نشو نو چې دا خبره دا خلک پورې نو هغه ډیر زیات مایوس شي نو دلته ورته بریډ وایي چې مایوس کېږي ما موږ به د دې جزیرې نه هغه طرف ته لاړ شو او ست طریقه به وکړو ریسکیو ټیم به راوغواړو او اوس په زما ما سره به ټونی زی او چې دا ورته وي هغه ټونی هتکړې کولو کی او مخکې روان شي او اوس موږ هغه آرمي ونه چې هغه په دې جزیره کې موجود وي خو هغه آرمي کوم ګونډګان زیات لګي او دې کې ولا یو سړی راشي ورته وایي چې په دې جزیره باندې یو جهاز ایمرجنسي لینډینګ کړی دی او دا خبره چې د ګونډګانو د مشر ووري نو هغه د پیسې ورکې ورته وایي چې ډیره ښه خبره د مونږ لروړې و او هغه د خپل ټیم ته وایي چې تیار شي شاید دوی هغه پسې ورزي او لوټ کوي او اوس مونږ بریډ او ټونی وینو چې هغه د جزیرې په دې ځنګل کې روان دي نو دلته ټونی د بریډ نه تاسو کې ورته وایي چې تاسو ځان سره ولې را روان کړم نو دلته ورته بریډ وی چې ما نه غوښتل چې ساده وجه د نورو خلکو ته نقصان ورورسي او ته ما ځان سره ذکر را روان کړی چې په دې پرایویټ جزیره کې ګونډګان دي او داغه مقابله وکړو چې هغه کې به تما سره شامل وي او دې کې ټونی نور سوالونه د بریډ نه کول چې دې کې ټونی اچانک چوپ شي او چې بریډ شاته وګوري نو ټونی غیب شوی وي او بل خو د ریسکیو تجربه کار هغه د دې جهاز باره کې معلومات حاصلې او اوس دا کس یو پرایویټ کمپنی ترنګو کې ورته وایي چې تیار اوسه ډیر زر بس تاسو ضرورت مونږ ته شي نو دې کې ورته دا کس وایي چې ټیک تا او اوس بریډ په دې ځنګل کې روانه چې هغه ته یو ځای ملو شي چې هغه تل د رابطې ماشين ملو شي او اوس چې هغه دا ټیک کی او خپل کمپنی والا سره د رابطې کوشش کوي خو دې کې څه خرابتیا وي چې دا
هغه د وچ هغه د خبره نه اوري چې دې کې اچانک په برډ باندې څوک حمله وکي خو برډ دغه مقابلو کې ډیر زیات اوخي او هغه به هوش کی او اوس برډ ته دا احساس شو چې د طرف ته څوک را روان دي او هغه چې څنګه پټ شي نو دا بل څوک د بل کې ټونی وی او ټون ډیر زیات ګونډګان وخلی وی او دا غینه هتیار اغشتي وی چې هغه نه پس هغه برډ لا आवाज ورکی او هغه هم هتیار ورکی اوس د هغه ځای روان شي او اوس دوی پر روانه کې یو کیمرو ویني هغه کې یو ویډیو وګوري نو دلته دوی ته پته ولګي چې دوی خلک اغوا کوي او دلته تی ویډیو کوي او دا غي خاندان له دبګي ورکی او پیسې تی غواړي نو دلته برډ پوښي چې زمونږ کسان هم اوس په خطر کې دي او اوس دوی بهر یو گاډي ولاړ شي دوانه پکې کینی او هغه مسافر طرف ته روان شي او بل خو دا مسافر ناشتي او دوی د دوران کې د گاډي आवाज ووري نو دوی ډیر زیات خوشاله شو دوی ته لګي چې دا برډ دی او په دې دوران کې هغه ګونډګان راشي چې هغه هوایي ډزې شروع کی چې د سره دا ډزې ټونی او برډ هم ووري او دې کې د دې ګونډګانو مشر دا پایلټ ونیسي او ورته وي چې د دې جهاز د مسافرو لیست مال راکا نو دې کې یو ایر هوسټ زر لاړ شي او هغه دا لیست وروړي نو دې کې ورته دا ګونډه وي چې تاسو سینیئر پایلټ برډ سچو نو دلته ورته دا پایلټ وي چې هغه د سکار د پاره تلې دی او لا تر اوسه پورې نه دی راغلی او اوس یو خصه د تختیدو کوشش کوي چې هغه د پډه زولي او مړې کی او چې دا هر څه برډ ویني نظر ولا را منډه کوي چې دې کې ټونی ونیسي او دینه پس دوی دا مسافر په یو وین کې واچي او د دې د لیډر یو څو کسانو ته و چې د جهاز ته ورشو چې کم قیمتي سامان دی هغه ته راواخله او هغه دا غزا نه روان شي نو دلته برډ ټونی ته ډیر زیات غوسه شي او ورته و چې تاسو ولې ودرولم نو دلته ورته ټونی وای چې د دې تعداد ډیر زیاتو هغه ته ورغلې نو د دې مقابله به نه وکړي او دوی زر هغه دوه کسانو پس راشي چې کم په دې جهاز کې او هغه یو له دې بل نه تاسو کې چې ستا کسانو د مسافر چرته بوتلل نو دلته ورته سړی وای چې یو خالی فیکټری د الته به بوتلی وي او دلته د ریسکیو تجربه کار ته پته لګي چې دا جهاز په یو پرایویټ جزیره کې ګوښوي دي او چې دوی ته پته لګي چې دوی داسې جزیره باندې دي چې هغه ډیر زیات خطرناک ګونډګان دي نو دلته ورته د جهاز کمپنۍ دا مالک وای چې زر خپل پرایویټ او ریسکیو ټیم ورولېږي غزتا نو دلته ورته د ریسکیو تجربه کار وای چې وړاندې به موږ پرایویټ ټیم ورلېګو او بل خو برډ او ټونی هغه فیکټری ته ورسې چې کم ځای کې د ګونډګانو د مسافر ګیر کړی وي او هغه هلته ګوري چې دا ګونډګان د مسافرانو ویډیو کوي او بل خو چې دا پرایویټ ټیم هغه جهاز ته ورسې نو هغه ته په دې جهاز کې څوک ملو نشي او هغه چې څنګه دنه ورشي نو هغه ته یو دوه لاشه ملو شي او هغه ته یو میسج ملو شي چې هغه برډ په یو شرټ باندې لیکلی وي چې هغه فیکټری ته راتلو لار وا او دا دوانه په پټه باندې مخ کې زی او دې کې یو دوه ګونډګان دوی ونیسي او په خلو ولا لاس کې چې هلته د غي صاحب بند شي او خاموشه سره قتل کی او اوس دوی مخ کې روان یو داسې ځای ترسي چې هلته یو کمره وي چې هلته دا ټول مسافر دوی بند کړی وي او ولته ډیر زیات ګارډز هم ولاړ وي چې دا ټول وي نو ډیر زیات غوسه ورشي او هغه هلته یو غټ سټک پروت یو هغه راواخلي او دې سره دا ګارډ یو مړکی او دې کې برډ د یو ګارډ نه دغه دروازې چابي راواخلي او هغه مسافران دغه کمرې نه آزاد کی او دلته برډ اوس دوی ته وایي چې زر تر زر ځان جهاز ته ورسوي ولې چې هلته به ریسکیو ټیم والا راغلی وي نو دلته ټونی برډ له په منډه راشي ورته وایي چې د دې ځای نه ځان وښکل ډېره زیاته مشکله ده ولې چې دلته ډېر زیات ګارډز دي نو دلته چې برډ د خپل مسافر په پریشانۍ کې وویني نو هغه ټونی ته وایي چې زه به د دې ګونډګانو د ادیان بټکاو کم او ته خاموشۍ سره دا مسافر د دې ځای نه وباسه او دې نه پس هغه ګونډګانو له راشي او د هغې مشر سره خبره کوي او ورته وایي چې ریسکیو ټیم راتلو والا دی او ته زموږ د مسافر پرېږده او په دې کې یو ګونډه په برډ باندې حمله وکړي نو دې کې ورته دا مشر وایي چې داسې څنګه پرېږدم چې تر څو پورې ماله پیسې نه راغلې زه دې نه پرېږدم او چې اوس دوی څنګه برډ مړ کولو والا و او په دې کې هغه پرایویټ ټیم په دوی باندې حمله وکړي چې دې کې ډېر زیات ګونډګان مړه کړي او هغې برډ ځان سړي کړي په یو بس کې کیني او د هغه ځای نه روان شي او دې کې چې اوس د دې ګونډګانو مشر ته پته لګي چې دې حمله کې زما ورور هم مړ شو نو هغه ډېر زیات غوسه کې شو هغه د خپلو کسانو ته ویل چې زر تیارې کوي او دې کسانو کې چې در لسو کم مخې له راځي هغه مړ کوي او دې نه پس برډ هغه پرایویټ ټیم سره خبرې کوي نو هغه ټیم لیډر ورته وایي چې موږ یو وړوکی شان ټیم یو او زموږ صرف دا میشن چې تاسو دلته بچ کو او ریسکیو ټیم راتلو کې به لږ وخت لګي او برډ چې دا ووري نو لږ بروش خو هغه ورته وایي چې ما سره اوس یو ترکیب دی او دلته برډ او پرایویټ ټیم اوس هغه جهاز لرو رسي چې هلته ټونی مخکې نه دا مسافر را رسولي وي او اوس برډ دوی ته وایي چې دا پرایویټ ټیم زموږ د مدد دپاره راغلي وي او اوس به موږ زر تر زره دا جهاز ټیکو د دې ځای نه به والوځو او زر تر زره تاسو په دې جهاز کې کینې او ریسکیو ټیم راتلو کې به لږ وخت لګي او که موږ دلته د ریسکیو ټیم په انتظار کېناستو نو دا ګونډګان به موږ قتل کړي دلته چې دا خبره مسافر ووري نو هغې زر تر زره په دې جهاز کې کیني او بل خوا برډ او د پرایویټ ټیم لیډر هغوی دا جهاز ټیکول شروع کړي او اوس دلته هغه ګونډګان هم راشي چې دلته دا پرایویټ ټیم دوی وویني نو دوی په یو شان ډزې شروع کړي او د دوی په منځ کې ډېره زبردسته مقابله شروع شي خو د پرایویټ ټیم سره ډېر خطرناک هتیار هم وي د دې د وجې هغې دوی کې ډېر زیات ګونډګان بړم کړي برډ دې دوران کې د پرایویټ ټیم د لیډر ته وایي چې ده په 15 منټو کې دا جهاز والوځو او دغه سره هغه د ټوني شکریا مده کې ورته وایي چې ته په دې مشکل وخت کې ما سره وي او هغه اوس ډایرکټ د جهاز سره وخیږي چې هغه د خپل پایلټ ملګري سره دا جهاز سٹارټ کول شروع کړي او بل خوا ټوني ته ګولې ختم شي او هغه چې اوس دا بیگ چک کړي نو په هغه بیگ کې پیسې پرتې وي خو فلحال هغه پیسې پرېږدي او دا بل بیگ چې کولو کې نو په هغه کې چارجر پروت دی چې هغه راواخلي او دوباره په دې ګونډګانو ډزې شروع
کی او اوس برید هم دا جهاز روان کړی وي چې د هغه پرایویټ ټیم روخیږي خو ټونی هغه جهاز سره نه خيږي هغه د پیسو نه هغه ډک بیگ ځان سره واخلي او دا غته نو تختی خو د جهاز روانېدو دوران کې د ګونډګانو مشر په دوی باندې راکټ لانچر حمله کوله چې د دوران کې ټونی دوی وویني چې هغه په دمانه یو شندزي شروع کی چې هغه دیان بټکاو کی او د سره برید دا جهاز والوزي او ټونی چې دا ویني نړۍ زیات خوشاله شو دا غته نو تختی او اوس برید د جزیرې نه وته والوي او بل خو کمپنی والا د سره رابطو کې او د یو جوخ ایرپورټ لوکیشن ولا ورکی چې زر تر زر هغه ته دا جهاز کوسکا خو په دې دوران کې په دې جهاز کې خرابتیا بیا راشي خو دې سره برید ایمرجنسي لینډینګ بیا وکي خو دوی د جزیرې نه راوتی وي او د ټولو ژوندۍ دی بچ کی او دې سره برید د سکون ساه واخلي او اوس لږ وخت پس التا غریس کې ټیم امراشي چې دلته دوی دا ټول مسافر بچ کو دا غزنه ځان سره بوزي او دې سره دا کہانی ختمه شو کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ